السلام علیکم دوستانو. نن شپه څه کول پکار دي چې لومړی لوبې ته لوبډله په لوړ مورال ولاړه سي. ټاکل سوې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې په خپله دویمه تمریناتي سیالۍ کې د ویسټ انډیز لوبډلې سره مخ سي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. افغان لوبډلې له دې وړاندې په خپله لومړنۍ تمریناتي سیالۍ کې له ساوت افریقا څخه ماتې وخوړله. تیر ځل داسې انګیرل کېده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې تمرینات کم کړي دي، له همدې امله یې لوبه وبایلله. خو د راتلونکي سیالۍ لپاره افغان لوبډلې 2 ورځې اضافه تمرینات او د تیرې سیالۍ څخه درسونه د ځان سره لري چې ښایي افغان لوبډله یې له مخې د تیرې سیالۍ په پرتله ښه لوبه وکړي. تیره لوبه کې افغان لوبډلې د لوبې په 3 واړو برخو کې ښه لوبه ونه کړه. فاسټ بالرانو نهایت خراب بالینګ وکړ، ویکټ څخه هیڅ ګټه پورته نه کړه او ډېرې منډې یې ورکړلې چې له امله یې مقابلې لوبډلې د افغان لوبډلې ته یو ستر هدف کښېښود. همدارنګه فیلډینګ هم ډېر بیکاره وسو، کیچونه ډراپ سول، اضافه منډې ورکول سوې، په بیټینګ کې هم ستونزې ډېرې وې، بیټینګ ارډر خراب و، هم بیټسمینانو خپل مسؤلیت وانخیستی، لوبه یې وبایلل. د دې سیالۍ لپاره باید افغان لوبډله خپل بیټینګ، بالینګ او فیلډینګ 3 واړه بیرته جوړ کړي چې د اصلي سیالۍ لپاره ډېر اړین دي. بیټینګ کې تر ټولو لویه ستونزه د بیټینګ ارډر ده چې باید ډېر پام ورته وسي. هر لوبغاړی په خپل ځای وازمایل سي او پوره وخت ورکول سي چې د تیرې سیالۍ کې دا چاره ډېره خرابه وه. فیلډینګ بیا د لوبې تر ټولو مهمه برخه ده چې باید ډېر کار ورته وسي، کیچونه ونیول سي، اضافي منډې ورنه کړل سي او رن اوټونه نه باید میس سي. همدا ډول په بالینګ کې هم پکار ده چې هر بالر پر خپله برخه کار وکړي. تیره سیالۍ کې په کریم جنت او راشد خان بالینګ نه و سوی. راشد خان د لوبډلې تر ټولو مهم بالر دی او باید نن ضرور وکارول سي. همدارنګه کریم باندې هم خپل میډیم فاسټ بالینګ سره په میډل هاورونو کې ښه ثابتېدلی سي. نو پکار ده چې کریم جنت نن په بالینګ کې وکارول سي. په بیټینګ کې د حضرت او شهزاد اوپنران ګربز په 3م، اصغر په 4م، نجیب په 5م نمبر ولوبول سي. د نجیب پر ځای بل کس لوبول نجیب نور هم شاته پرېښول هم د لوبډلې په کارکردګۍ اغېزه کوي، هم یې له امله د نجیب څخه ګټه نسي اخیستل کېدی. نو پکار ده چې نجیب په خپل پوزیشن ولوبول سي. له هغه وروسته به نبي راځي د ګلبدین پر ځای د نن کریم جنت په 1م نمبر وازمایل سي. راشد خان او مجیب په خپل ځای ښه دي. د نوین ترڅنګ د حمید حسن بیا هم وساتل سي ځکه چې تیره سیالۍ کې هم ښه بالینګ وکړ. له فرید څخه هم ښه دی چې په مټ یې لوبډله ښه توازن ترلاسه کولی سي. خلاصه دا چې دغه سیالۍ د افغان لوبډلې لپاره وروستۍ موقع ده چې د نړیوال جام د لومړۍ سیالۍ وړاندې خپلې ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي، د بیټینګ ارډر منظم کړي، بیټینګ، بالینګ او فیلډینګ جوړ کړي، د لومړۍ سیالۍ لپاره په روغ ذهن او لوړ مورال ډګر ته کښته سي. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.